د رواني ناروغیو د درملنې ورکشاپ دغه ورکشاپ د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له لوري د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ په ننګرهار ولایت کې د سیمایي خبريالانو لپاره جوړ شوی و چې د رواني ناروغیو د یو متخصص له لوري خبريالانو ته د رواني ناروغیو څخه د خلاصون په اړه معلومات وړاندې شول. د دې ورکشاپ ګډونوال نارینه او ښځینه خبريالان وایي د وروستي سیاسي بدلون راوروسته د دندو د لاس ورکول اقتصادي ستونزې او تغیراتو له امله ګڼ شمېر خبريالان او خبريالانې پر رواني ناروغي وخت شوي او درملنې ته اړتیا لري. دوی دغه ډول ورکشاپونه جوړول خورا اغیزمن ګڼي او د دوام غوښتنه یې کوي. تر ژورنالستانو رواني تکلیف لري نو ځکه چې بې وظیفو شوي دي، بې روزګاره شوي دي، کوم روزګار نه لري، نو په همدې خاطر دغه ډول ورکشاپونه دوی کې څونه تبدیل راوستلی شي. ښځینهو باندې په ډیری برخو کې لکه تعلیمي ډګر کې، کاري ډګر کې ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي چې له امله یې ډیری ښځینه فعلا د رواني شکنجې سره مخ دي. دغه اقتصادي ستونزو اغیز په کورنۍ باندې پریوت، دوی باندې د خپل کورنۍ فشار او ترڅنګ د دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې او کوم چې د په ساحه کې کار کوي په سیمه کې له بېلابېلو پیښو سره مخ کېږي، نو دوی حتما د دوی په روان او رواني روغتیا باندې منفي تاثیر. د رواني ناروغیو متخصص هم مني چې د وروستي سیاسي بدلون راوروسته د ټولنې د نورو اقشارو ترڅنګ خبريالان هم زیانمن شوي او یو شمېر په رواني ناروغیو وخته شوي دي. رواني ستونزو هغه کچه چې دا هغه د پخوا په پرتله باندې ډیره لوړه شوې ده. اکثره خلک چې هغه د ژوند په هره برخه کې کار کوي، هغه که استادان دي، که ژورنالستان دي، که د دې ترڅنګ هغه کسان چې خپلې دندې د لاسه ورکړي دي، که په کورونو کې زنانه دي، که ماشومان دي، ټول یې تر خپل اغېز لاندې راوستلي دي. اوس په دغه وخت کې د دغه کسانو سره د رواني برخه کې مرسته کول، مختلفو اداراتو لخوا نه دوی ته رواني مرستې وړاندې کول، دا د دې وخت اشد او ضروري اړتیا ده. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل بیا وایي دوی د خبريالانو د خوندیتوب او د رواني ناروغیو د خلاصون په موخه د هیواد په بیلابېلو ولایتونو کې ورته برنامې پیل کړي او دا لړۍ بلا پسې پراخه کړي. همدغه برخه چې اوس ورته خبريالان ډېره اړتیا لري. موږ میاشت وړاندې په ننګرهار کې لسو خبريالانو ته ورته یو روزنیزه برنامه جوړه کړې وه او راتلونکي کې لام پلان لرو چې هم د رواني درملنې په برخه کې، هم د خوندیتوب په برخه کې، هم د نورو اړوندو برخو کې خبريالانو ته لنډمهالي ورکشاپونه جوړ کړو او پلان هم دا دی چې راتلونکي کې خپل دغه روزنیزې برنامې اوږدمهال ته. بلخوا بیا د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم مني چې رسنۍ او خبريالان د یو لړۍ اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو زیاتوي چې په دې اړه یې له مرکز سره معلومات شریک کړي او هیلهمند دي چې ستونزې د وخت په تیریدو سره ورحل کړي. د اطلاعاتو د لاسرسي په اړه باندې چې موږ دوی سره الحمدلله وخت په وخت باندې مجالس ترسره کوو. دوی مدار چې دوی ته موږ دا خبره کړې ده په کومه برخه کې دوی مشکلات لري، ستونزې لري، نو موږ اول کوشش کوو چې د خپل وزارت سره شریک کړو. که د وزارت اړوند خبره وي او که د ولایت اړوند خبره وي، نو ان شاء الله والي صاحب سره موږ خبره شریکولی شو تر څو زموږ د خبريالان ورونه په دغه برخه کې دوی همیشه لپاره تر او تازه. د یادونې وړ ده چې په دغه ورکشاپ کې په ولایتي او ملي کچه د رسنیو کابو 14 نارینه او ښځینه خبريالانو ګډون کړی و. د خوندیتوب کمیټې د مسؤلینو په وینا چې دغه خبريالان به له دې وروسته په انفرادي شکل هم د رواني ناروغیو د دغه متخصص سره ناستې ولري تر څو له رواني ناروغیو وژغورل شي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.